کله هم چې د چا خېټه خراب شي نو په هغې دوران کې کم داسې علامات دي چې هغه علامات په انسان باندې راځي که چېرې هغه ماشوم یا غټ انسان وي او دې خېټې خرابېدو ته په میډیکل کې ډایریا ویلی شي او ډایریا دې ته وایي چې کله انسان ته د ورځې د 3 ځلو نه زیات غټ بول ورشي نو د ټولو نه اول د هغه چې کم غټ بول دی هغه د اوبو په شان نرم شي او د اوبو په شان د انسان نه خارجېږي او دویم دا چې د دې سره د انسان په خېټه کې درد را شروع شي او د دې سره انسان ته بار بار واشروم ته تک پیخیږي او د دې سره انسان زړه کچکیږي او الټي ورته ورځي او کچره انسان په وخت باندې علاج ونه کړي نو د دې سره د انسان په وجود کې کما چې اوبه د هغه په کموالي باندې راشي او انسان ډي هایډریټ شي چې د دې سره انسان ته بیا تند ډیره زیاته لګيږي د هغه خلو چیږي او د دې سره د انسان چې کوم سرمند او راکشي کې نه هغې نه بعد بیا انسان سرمن لږ وخت اخلي چې کله خپل اندام تزي چې کله د انسان په وجود کې د اوبو کموالی راشي او کچره انسان په وخت باندې علاج ونه کړي نو د دې سره د انسان په غړ بول کې چې کوم دی هغه بیا وینه هم را شروع شي او د دې سره میوکس او پس کم بلغم چې ورته موږ پښتو کې ویل شو هغه ور سره هم شروع شي نو په وخت باندې د دې علاج ضروری دی او د دې سره په کور کې داسې کم خوراک دي چې انسان هغه وکړي نو دغه سره دغه خېټه ډیره زر ټیک کېږي نو هغه به هم تاسو ته دغه شان په پښتو کې ملاويږي په نیکسټ ویډیو کې په دې اکاونټ باندې نو تر هغه پورې شکریا الله حافظ